نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. په دویم قدم کې غواړم چې د یویستمې پیړۍ د مسلمانانو د غفلت او د ناکامۍ اړوند یو څو لنډې او مختصرې خبرې درته عرض کړم. که موږ تاسې دقیق نظر وکړ چې د یویستمې پیړۍ مسلمانان نن ولې د دومره ضعف او د مغلوبیت په حالات کې دي، ټولې اسلامي خاورې نن ولې د اشغال لاندې دي، د ټولو اسلامي ممالکو واکداران نن ولې د کفر د غلبې لاندې دي او د کفر په اشارو باندې نڅا کوي، سره له دې چې اسلام ځواک او قوت درلودو، د اسلام هغه برم او شوکت هغه طاقت او ځواک نن څه شو، ولې مسلمانان له هغه طاقت څخه نن محرومه دي، سره له دې چې ټولې اسلامي خاورې له هر قسمه معادنو څخه برخمنې دي، ټولې مهمې لارې او بندرونه د دوی په خاورو کې موقعیت لري، بیا هم دوی مغلوبه دي. د دې ډېر لاملونه دي. اول لامل دا ده چې مسلمانانو د اسلام او قرآن نه لرېوالی راوستلی ده. مسلمانان په اسلام او قرآن کې په پوره معنا سره نه دي داخل شوي. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمانانو تاسې په اسلام کې پوره داخل شئ. واضح ده کله چې په اسلام کې مسلمانان په پوره معنا سره داخل وو، مسلمانان غالب وو، کفر مغلوب وو. الله جل جلاله اسلام ته غلبه ورکړې وه. الله جل جلاله فرمایي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هیڅکله الله جل جلاله کافر ته په مسلمان باندې غلبه نه ورکوي. غلبه چې ورکوي هغه د مسلمان مشکل ده. کافر چې نن په مسلمان باندې غالب ده دا زمونږ او تاسې مشکل ده. راځم دویم سبب ده. زمونږ او تاسې د مسلمانانو د غفلت دویم سبب هغه بې اتفاقۍ او بې اتحادۍ ده. الله جل جلاله په سورة الانفال کې فرمایي واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. د الله او د رسول اطاعت وکړئ، بې اتفاقي مه کوئ. فتفشلوا شک محذوف ده، ان تنازعوا فتفشلوا، که چېرته تاسې بې اتفاقي وکړئ ستاسې به بزدله شئ. وتذهب ريحكم ستاسو هغه روب او دبدبه هغه به له خاورو سره خاورې سي. په بل آیات کې سورة آل عمران کې الله جل جلاله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. تاسې د الله جل جلاله دین مضبوط ونیسئ او بې اتفاقي مه کوئ. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر قرطبي کې د دې آیات په تشریح او وضاحت کې فرمایي چې ان الله تعالی یأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. الله جل جلاله په دې آیات شریف کې مسلمانانو ته د یو اتفاق او یو اتحاد امر کړی ده او مسلمانان د بې اتفاقۍ نه منع کړي دي. ولې؟ ځکه بې اتفاقۍ دا هلاکت ده او جماعت او اتفاق دا غلبه او دا نجات ده. که تاریخ ته متوجه سو تر کومه چې مسلمانان د اتفاق له دې د اساسي مادې څخه برخمن وو، په نړۍ کې هېڅ داسې ځواک او قوت نه و موجود چې د مسلمانانو په مقابل کې غبرګون ښودلی وای. هېڅ داسې مور نه وه چې داسې زوی راوړی وای چې د مسلمانانو په مقابل کې غبرګون ښودلی وای. بناء کله چې مسلمانانو دغه مضبوطه رسۍ وشکوله، د مسلمانانو ترمنځ اتفاق دغه ستر درستاخان پورته شو، مسلمانان بزدله او بې اتفاقه شول. راځئ مسلمانانو موږ تاسې دغه عوامل چې موږ تاسې راوستلي دي نور ډېر عوامل دي، بل غټ عمده لامل دا ده چې موږ او تاسې مسلمانانو خصوصا علماو سیاست او دین سره جلا کړې ده. علماو دا دین یوازې په عباداتو لکه صلات او لمونځ او روزه په دې کې سره منحصر کړې ده. هغه زراعت او صنعت
هغه اقتصاد چې الله جل جلاله موږ ته په قرآن عظیم شان کې فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قوت جوړ کړئ اقتصاد جوړ کړئ تر څو د دې په سبب باندې تاسې د الله دښمن او د رسول دښمن او خپل دښمن وویروئ نن موږ تاسې اقتصاد جوړونه صناعت او زراعت دا ټول اسلام نه لرې کړي دي موږ تاسې اسلام یوازې په لمونځ او په روژه دې کې را منحصر کړی ده او په لمونځ او په روژې سره کفار هېڅکله نه ډارېږي کفار هغه وخت کې ډارېږي چې کله ته لښکرې ولرې کفار هغه وخت کې ډارېږي چې ته کله ځواک او قوت ولرې هغه وخت کې ډارېږي چې ته کله دبدبه او خلافت ولرې راځئ مسلمانانو بیرته بیا راویښ شو هغه سابقه ایماني جذبې او ایماني قوتونه بیا راتازه کړو تر څو یو ځل بیا په تل ابیض اقصا اندلس هند او قرطبې باندې سپین محمدي بیرغونه رپاند شي غرب او د غرب لاسپوڅو ته دا ثابته کړو چې اوس هم زمونږ د مسلمانانو په رګونو کې د صلاح الدین ایوبي طارق بن زیاد سلطان محمد الفاتح وینې لا هم جاري دي د هغوی ضمیر د هغوی احساسات موږ په زړه کې اوس هم جاري دي هېڅکله به د هغوی تورې زنګ وهلو ته پورې نه ږدو انشاءالله او د هغوی له تورو اوس هم وینې څاڅي او انشاءالله دا ورځ رانږدې ده نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته بیا سابقه د برم او شوکت او قوت ځواک او دبدبې بیا را حاصله کولو